رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې انسان ناجوړ دی او بیمار دی او د بیماری په حالت کې دا کلمات وایي چې لا اله الا الله والله اکبر، نو الله رب العالمین دې بنده ته وایي چې او صدقه عبدي، زما دې بنده رښتیا وویله لا اله الا انا وانا اکبر. بیا چې کله دا بنده په دې بیماری حالت کې دا کلمات وایي چې لا اله الا الله وحده لا شریک له، نو الله رب العالمین بیا وایي چې او زما دې بنده رښتیا وویل لا اله الا انا ولا شریک لی. او بیا چې کله دا بنده دا کلمات وایي چې لا اله الا الله له الملک وله الحمد، نو الله رب العالمین او فرمایي چې لا اله الا انا لی الملک ولی الحمد. او بیا چې کله دا بنده دا کلمات وایي چې لا اله الا الله ولا حول ولا قوة الا بالله، نو الله رب العالمین او فرمایي چې او لا اله الا انا ولا حول ولا قوة الا بي. او بیا نبی صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې من قال فی مرضه، من قالها فی مرضه، څوک چې دا کلمات په خپل مرض کې وایي، د بیماری په حالت کې وایي، او ثم مات، بیا دا سړی په دې بیماری کې مړ شو، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لم تطعمه النار، دې سړی ته به چېرته مور ونه رسي، یعنې دا سړی په ده باندې جهنم حرام شو، دا سړی جنتي شو.